د بدني روزنې او سپورت ادارې له لوري په کابل کې د 8 ولایتونو د بي ویلچر باسکټبال لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د خوست، کابل، بامیان، لغمان، کندهار، فاریاب، غور او میدان وردګو ولایتونو د ویلچر باسکټبال ټیمونو ترمنځ کیږي. تمه ده چې شاوخوا 15 ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ یوازې د بي ټیمونو ترمنځ کیږي او په دې کې 2 ولایتونو لوبډلې تازه جوړې شوې دي. په ټوله کې 8 لوبډلو په دې سیالیو کې ګډون کړی. زما یو بل هدف د دې سیالیو له ترسره کېدو څخه دا دی چې غواړو په ټولو ولایتونو کې د ویلچر باسکټبال لوبډله دود کړو، خلک ورسره بلد شي او دغه راز معلولین ورزش کولو ته وهڅوو. لوبغاړي وایي خوښ دي چې د دغه ډول سیالیو د ترسره کېدو زمینه ورته برابره شوې او هیله لري یوه ورځ خپل ځانونه په ملي لوبډله کې هم وګوري. دا لوبه موږ 6 میاشتې کېږي باسکټبال بازي کوو. د معلولینو په خپله منځو کې په ځای دي، د ولایتو ټیمو په ځای دي. موږ په افغانستان کې کوم هغه چې دي معلولین چې دي دې ته په ډېره ټیټه سترګه کتل کېږي. بهر ملته چې لوړ شي یو معلول تشویق کوي. زه چې کله په لوبه کې نه وم ما داسې ځان نه ګڼلو چې زه یعنې روغ سړی یم یا زه مخ ته ولاړ شم. چې کله موږ په لوبه نه شروع وکړه زه اوس دومره پرای شم چې زه ځان کې یایم چې زه معلول نه یم. لوبه نن زموږ د خوست سره وه لوبه موږ ګټله، ډېر زیات خوشحاله یو او د خوشحالۍ احساس کوو. د بازۍ چې وخت کېږي دغه یو نیم کال به کېږي د بازۍ موږ پیل کړې ده. نړیوال سیالۍ هم نه دي کړې. انشاءالله خواري کوو چې راتلونکي کې ورته انتخاب شو. د خوست ولایت څخه راغلي یو شمېر لوبغاړي وایي دا لومړی ځل دی چې په دغه ډول سیالیو کې برخه اخلي او تمه لري چې په خپل ولایت کې هم د دغه ډول سیالیو زمینه ورته برابره شي. ټیمونه نور بېلابېل ټیمونه دي د بېلو ولایتو څخه. د دوی ډېر وخت کېږي چې لوبې ترسره کوي، ټورنمنټونه جوړوي، خو دا زموږ اولین ځل دی. زموږ دپاره بیا هم د افتخار ځای دی چې د یو ولایت په سطحه دلته راغلي یو او دا معلولینو ته د دوی په ذهن او ظرفیت لوړونه کې لوبې ډېرې ښه رول لري. د ویلچر باسکټبال دغه لوبغاړي وایي چې د ورزش له پیل کېدو سره یې ژوند بدل شوی او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ورزش ترڅنګ د ژوند په نورو برخو کې هم لاسنیوی وکړي. آینده کې موږ هم غواړو چې د دې نه لا پسې اوس په 6 میاشتو کې یا یو کال کې یو ټورنمنټ برابرېږي. آینده کې موږ غواړو چې باید 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس یو ټورنمنټ برابر شي چې د دې پریکټس او د تمرین نور هم لا زیات شي. دا غوښتنې موږ دي چې موږ ولایت کې میدان لرو، خو د میدان وسایل هېڅ شي نه لرو. د مؤسساتو نه دولت نه دا غوښتنه لرو چې موږ سره کومک وکړي، موږ لاسنیوی وکړي. موږ هغه طبقه یو چې په افغانستان کې پاتې ټیټه طبقه ده. د یادونې وړ ده چې د دغه سیالیو مخکښه لوبډله به د ویلچر باسکټبال الف لوبډلې ته لاره پیدا کوي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.